نن ورځ غواړم ستاسو سره د ډیجیټل مینیمالیزم د رښتینې معنا په اړه باندې خبرې وکړم. ډیجیټل مینیمالیزم په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ټکنالوژي له پامه وغورځوو یا هم له ټکنالوژي څخه استفاده کول پرېږدو، بلکې ډیجیټل مینیمالیزم په دې معنا ده چې موږ ستاسې لکه په خپل حقیقي ژوند کې کوم کارونه چې زموږ ستاسې لپاره ګټه لري یا زموږ ستاسې لپاره ارزښت لري هغه ترسره کوو، او هغه کارونه چې زموږ ستاسې لپاره ګټه نه لري یا زموږ ستاسې لپاره تاواني دي هغه نه ترسره کوو. نو موږ ستاسې خپل ډیجیټلي ژوند باید همداسې عیار کړو، یعنی هغه ټکنالوژي، هغه اپلیکیشنونه، هغه پروګرامونه چې زموږ ستاسې لپاره ګټه لري او زموږ ستاسې ارزښتونه پیاوړي کوي له هغو څخه استفاده وکړو، او هغه اپلیکیشنونه چې زموږ ستاسې لپاره تاوان لري یا زموږ ستاسې لپاره ګټه نه لري د هغو استعمالول پرېږدو. نو هغه څوک چې ټکنالوژي یوازې د یو مقصد لپاره استفاده کوي یا هغه څوک چې ډیجیټل مینیمالیست ده هغه له دې څخه نه ویرېږي چې که چیرې زه ټکنالوژي کارول پرېږدم نو زه به ډېر څه له لاسه ورکړم، بلکې دی له دې څخه ویره لري که چیرې زه ټکنالوژي په غیر ارادي ډول استفاده کم او بې له کوم مقصده استفاده کمه نو د ژوند هغه مهم ارزښتونه لکه وخت، سکون او تمرکز دا به له لاسه ورکمه. نو ډیجیټل مینیمالیست چې ده په دې اړه باندې فکر نه کوي چې د ټکنالوژي په نړۍ کې څه روان دی، بلکې په دې اړه باندې فکر کوي چې د ټکنالوژي په نړۍ کې څه شی زما لپاره مهم دی.